ستاسو کار نه دی چې هغه ټوپک راواخلي په کنداغوی وهي. دا کار د امر بالمعروف والا دی. او آخري خبره دا ده لکم چې هم د امیر المؤمنین د خوانه امر دی چې مجاهدین د زما د خوان دا پیغام رسوي چې خپلې څڼې مبارکې دا د سنت مطابق جوړې کړي. دا ګور امیر ویلي زه نه وایم ښه، زه ځان نه شم، زه ستاسو یو د خپلو خاورې یم، یو چڼی ستاسو، یو طالب ستاسو مخې ته ولاړ یم. دا د امیر المؤمنین د خوانه حکم دی چې مجاهدین د خپلې څڼې د سنت مطابق جوړې کړي. او اسانه طریقه دا را پښتو کې درته وایم د غوږو د نرمۍ برابر، د غوږو د نرمۍ برابر او د اوږو برابر. دې نه به ښکته نه وي، دې نه به ښکته نه وي. که دې نه څوک ښکته ساتي دا د سنت هم خلاف دی، ما ته متوجه شي، دا د سنت هم خلاف دی او دا د خپل امیر د اطاعت نه سرغړونه هم ده.